درنو لیدونکو نن موږ د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ هغه سیمې ته راغلي یو چې ډېری په دې سیمه کې خټکي ډېر کرل کېږي خو سږکال د کرنې ریاست په خبره په 11,000 هکتاره ځمکه خټکي کرل شوي او ښه حاصلات یې ورکړي خو ډېری بزګران د بازار د نه شتون څخه شکایت کوي دوی وایي چې کرایه لوړه شوي تیل قیمته دي همدارنګه اوبه په دې ولسوالۍ کې د وچکالۍ له امله ځمکو ته نه رسیږي نورې خبرې له همدې بزګر اورو څنګه و سږکال ستاسو حاصلات سږکال نامې خدای ښه و حاصلات یې صحیح وو او خلک یې ستا ضعیفه دي او خټکي وروره روان دي کرې ډېرې جګې دي اوس حیران ورته پاتې وي څوک ور هر شی په مزدور باندې دی شی نه پوره کېږي او کوټ قیمته ده اوس حیران پاتې وي چې څه په وکړو یو جریب ځمکه تقریبا څومره پیسې جوړوي چې خټکي به وکرل شي چې خټکي په وکرلی شي داسې جوړوي او 50,000 شپېته خټکي حاصل پورې ده سږکال یې نامې خدای ښه وو حاصلونه یې ډېر صحیح دي او دا د ځمکو کار ټول پخپله کوئ نه دا ټول دا بزګر یې کوي دهقانان کوي او تاسو پرې ګرځئ او موږ په ګرځو په کلي کې یو پخوا یو دود یو دستور پاتې و اشر به خلکو کاوه اوس هماغه دود شته اوس شته کم شته اوس دونه زیات نشته که مخکې چې و ولې دا کم شوی ولا خلکو بس ستا ضعیفه دي ورور هر سړی په خپل کاروبار سي درېمې خپل کاروبارونه کوي په دغه باندې سرګرداني ده او د خټکیو بازار څنګه دی بازار یې ښه ده پروسه کال نه سږکال یې بازار ښه دی خو کرایې قیمته دی بیخي کرایې قیمته دی مخکې پروسه کال به چې کرایه وروره 50,000 40,000 اوس کابل ته 80,000 خالي کرایه ده وروره یعنی څنګه ګټه پکې کوئ ښه دي ګزاره کوي اوس مجبورۍ نه دلته وروره خرابېږي چې ویې نه سو دلته په ځمکه باندې ټول خټکي موږ نه خرابېږي اوس حیران پاتې یو چې بله خواته لار نه شي اوس کوم خواته یې سړی ویسي او پالیز کې څو ډوله خټکي کرلي تا اوس څو ډوله خټکي اوس خو دا یو رقم کرلي جنتور خټکي دي وروره لاپوچاق دي وروره جنتور دي دغه 100 رقم خټکي دي بس شپږ اته رقم او په دې سیمه کې اوبه څنګه دي اوبه ښې دي ولا اوس کوم کالو ته چې ګورې سږکال اوبه هم ډېره سره وچې دي بارانونه نه وو سږکال وچکالي زیاته ده او حاصلات د کم خټکي ښه دي د حاصلات یو اقنبات ورته وایي دغه حاصلات صحیح ده او د جنتور هم ښه دي جنتور اول لاستیکه شي په ښه راځي بیا وروسته بیا لږ سره ښه کېږي که نه رنګ نه راوړي او څه ویل لري بس ویل دغه دی چې دغه تیل ارزانه شي کوټ ارزانه شي بس دغه ویل دي کور ودان خیر انشاءالله د ژوندی